شاوخوا 10 کاله وروسته د افغانستان دغې ستراتیژیکې سیمې ته یو پلاوی تللی. د بدخشان د رسمي او فرضي سرحدونو څېړنه او ارزونه ترسره شوه. انچ خاوره د افغانستان موږ ټول حدود تر خپل نظر او قلم ایستلي دي په 3 کلنه دوره کې. واخان چې د افغانستان ګوته شمارل کیږي له چین تاجکستان سره رسمي خو پاکستان سره فرضي کرښه لري. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د یو پلاوي له لوري د بدخشان ولایت د 3 ولسوالیو په اړوند سیمو کې د ډیورنډ فرضي کرښې او رسمي سرحدونو څېړنه او ارزونه ترسره شوه. د دې وزارت خبره پاڼې له مخې د واخان، زیباک او کرن او منجان ولسوالیو د ارزونې او څېړنې لپاره د دې وزارت د سرحدي ارزونو رئیس غلام صدیق سباون د یو پلاوي پر مشرۍ دې ولایت ته سفر وکړ او په واخان ولسوالۍ کې له تاجکستان سره 3,462 کیلومتره، له چین سره 96 کیلومتره، له جموں کشمیر سره 102 کیلومتره او له پاکستان سره 4,601 کیلومتره فرضي او رسمي سرحدونه وارزول. دغه ارزونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له شاوخوا 3 لسیزو را په دې خوا د ډیورنډ فرضي کرښې او سرحدي پولو ته څوک د کتنې او څېړنې لپاره ورغلي نه دي. په دې څېړنه او ارزونه کې د هېواد ارزښتمنې سیمې چې واخان او پامیرونه یې د یادولو وړ دي هم وارزول شول. سرحدات د اسلامي نظام حدود دي، سرحدات د اسلامي نظام سنگر ده، سرحدات د اسلامي نظام د وګړو د پاره د رباط خزه ده او درجه ده. موږ پر دې عقیده لرو چې په رباط کې 1 ساعت تېرول د 8 کالو عبادت زیات اجر لري. په رباط کې 1 ساعت تېرېدل د حجر اسود لاندې لیلة القدر دغه سباح کول تر هغه زیات اجر لري. سرحدات زموږ فریضه ده خامخا ساتو او د ساتنې تایسته مثال وړاندې کولی سو، د ساتنې تایسته مثالونه ویلی سو. د 3 کلنۍ دوره کې د سرحداتو څارنه، څېړنه، ساتنه مو کړې او کړې مو ده، خو په دې اکتفا نه کوو، بیا یې هم کوو. انچ خاوره د افغانستان موږ ټول حدود تر خپل نظر او قلم ایستلي دي په 3 کلنه دوره کې. نن د افغانستان اصلي بچان بر سر اقتدار دي. د افغانستان یوه خاوره موږ ته یو لویس خاوره موږ ته تر سره هم ډېر ارزښت لري. دا د اسلامي نظام حدود دي. د اسلامي نظام د حدودو ساتنه زموږ فریضه ده. همدا ملتونه به ساتي، لکه پرون چې د اشغالګرانو په مقابل کې د نظام او د جهاد حمایت کړی، قربانۍ مو ورکړې. نن د سرحداتو په ساتنه کې دغسې حمایت او قربانۍ ورکوي. زه په دې باور لرم موږ تاسې متحد وو او متحد یو، خو دا دعوت ځکه چلوو چې له غفلته راووځو، د اغیارو په تبلیغاتو باندې خطا نسو، خپل کار ته متوجه سو، اما خپل حدود مو داسې فریضه ده. یاد وزارت ویلي په دې سیمه کې پامیر چې د نړۍ بام یاد شوی د ګران هیواد افغانستان د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې موقعیت لري او د سیمې پر کچه د جیوپولیټیک او جیو ستراتیژیک ځایګي له نظره له خورا لوړ ارزښت برخمنه ده. د دغې سیمې د ارزښت او اهمیت په اړه د ملي دفاع وزارت چارسمبالي محمد یعقوب مجاهد په خپلو څرګندونو کې ویلي واخان د افغانستان د سر مثال لري او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې دې ته کوم زیان ورسوي. واخان د بدخشان ولایت یوه اړینه ولسوالۍ ده چې د پاکستان له نامنل شویو فرضي کرښې ډیورنډ، جموں او کشمیر، چین او تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د پامیر د واورینو غرونو د شتون له کبله د آمو سیند یو له مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي.